الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو، په دې هیله چې جوړ او روغ یاست، راځو د نن ورځې د درس موضوع مو ده د مومنټوم د تحفظ قانون. تېره ورځ موږ تاسو د انرژي د تحفظ پر قانون باندې بحث کړی و. مومنټوم هم د انرژي سره اړیکه لري. مومنټوم باندې مو تر یو حده پورې بحث کړی و چې وویل چې مومنټوم یا پی مساوي کیږي په ام ضرب د وی سره، چې دلته پی مومنټوم دی او ام ضرب د وی. ام د جسم کتله ده، او وی د جسم سرعت دی. دلته کراسو مومنټوم د سرعت او کتلې سره مستقیم اړیکه لري، یعنی هر څومره چې د یو جسم کتله زیاتیږي په هغه اندازه باندې مومنټوم ورسره زیاتیږي، او هر څومره چې د جسم سرعت زیاتیږي په هغه اندازه باندې د جسم مومنټوم هم زیاتیږي. اوس مومنټوم واحد تکراسو، نو دا چې مومنټوم یا پی مساوي په ام ضرب د وی سره ده، نو واحد ام د کتلې واحد یا د ماس واحد چې دی هغه کیلوګرام دی په امکاني سیسټم کې، او د سرعت واحد متر پر سکند دی. نو د مومنټوم واحد هم پی مساوي کېږي کیلوګرام ضرب متر پر سکند. یادونه باید وکړو چې د پی یا د مومنټوم د جهت وکتور چې دی دا د سرعت په جهت کې دی، یعنی په کوم جهت کې چې جسم په حرکت باندې راځي په هغه جهت کې د جسم مومنټوم هم واقع کېږي، یا د جهت وکتور په هغه جهت کې واقع دی. اوس کراسو یو بله مسله چې هغه هم د مومنټوم سره اړیکه لري او همدارنګه د مومنټوم د تحفظ په قانون کې یا باید راونغاړو، هغه امپلس یا ضربه ده. امپلس یا ضربه چې د اف ضرب د دلتا ټي څخه عبارت ده، چې دا مساوي کېږي په جې سره. که چیرې امپلس یا ضربه په جې سره وښیو، نو جې مساوي کېږي په اف ضرب د دلتا ټي سره، چې دلته اف قوه ده او دلتا ټي د وخت تغیرات دي. یعنی دا معنا کله چې یو جسم د حرکت په حالت کې وي او پر هغه باندې یو بله قوه واردېږي او د ده په مومنټوم کې تغیرات راځي، دغه د مومنټوم تغیرات د ضربې په نامه سره یادېږي. یا د یو جسم په مومنټوم کې تغییر عبارت له ضربې څخه دی، یا د مومنټوم تغیرات عبارت له ضربې څخه دی. د مومنټوم او ضربې د اصطلاحګانو ترمنځ ډېر نږدېوالی دی، چې په دې باید ځان پوه کړو چې مومنټوم څه ته وایي او امپلس یا ضربه څه ته وایي. که چیرې یو جسم ولرو چې دا جسم د ام ای کتله لري او همدارنګه د وی په سرعت باندې د حرکت په حالت کې. دا جسم چې د ام ای کتله لري او د وی په سرعت باندې د حرکت په حالت کې دی، راځي د یو بل جسم سره چې ساکن جسم دی، د بی جسم دی چې د ام بی کتله لري، یو ساکن جسم دی، د دې سره ټکر کوي. اوس د ده مومنټوم چې دلته موږ په لاس راوړو هغه پی مساوي کېږي په ام ضرب د ام ای ضرب د وی سره، که دې ته وی آی ووایو، وی آی سره. وروسته کله چې دغه جسم د دې جسم سره ټکر کوي او د ټکر په نتیجه کې دویم جسم هم په حرکت باندې راځي، یعنی دا په دې جهت کې په حرکت باندې شروع کوي، او لومړی جسم هم په یو جهت کې په حرکت باندې شروع کوي، هغه دویم جسم هم په حرکت باندې راځي. نو دویم جسم چې ساکن و دې هم قوه پیدا کړل او په حرکت باندې راغلی، ام بی انتقال کوي خپل لومړني جسم څخه، نو حتما به پر لومړني جسم باندې هم د دویم جسم له خوا څخه د نیوټن د دریم قانون په اساس باندې قوه واردېږي، او همدارنګه د لومړي جسم په مومنټوم کې به تغییر راځي، چې دغه د مومنټوم تغیرات چې دلته منځته راغله دا د دویم جسم د ضربې په اساس باندې منځته راغله. یعنی دویم جسم په لومړي جسم باندې ضربه وارده کړله، هغه خپل حرکت ته پرې نه شو ویه، نو په دې اساس باندې د لومړني جسم په مومنټوم کې تغیرات منځته راغله، او دغه تغیراتو باعث د دویم جسم له خوا څخه چې ضربه پر وارده کړل یا د هغه سره ټکر په نتیجه کې منځته راغله.
نو اوس دغه د مومنټ تغیر چې د یو بلې قوې په واسطه باندې منځته راځي دې ته امپلس یا ضربه وایي. او همدارنګه هغه قوه چې یو جسم یې د خپل کتلې او سرعت په اساس باندې لري عبارت له مومنټوم څخه دی. نو د مومنټوم تغیرات مساوي له امپلس یا ضربې سره کېږي چې موږ او تاسو ترمنځ اړیکه داسې لیکلی شو چې اف ټي اف ضرب دلتا ټي دا مساوي کېږي په دلتا پی تقسیم پر دلتا پی سره وبخښئ په دلتا پی سره مساوي کېږي یا اف ضرب د دلتا ټي دا مساوي کېږي په پی 2 منفي پی 1 سره. یا د مومنټوم تغیرات دا عبارت مساوي له چا سره دي؟ له امپلس یا ضربې سره دي. جی مساوي کېږي په پی 2 منفي پی 1 سره. نو اوس دغه د مومنټوم تغیرات په واحد د وخت کې عبارت له چی سره دي؟ له قوې سره دي. یا دا معنا که چیرې موږ دلته قوه را پیدا کوو هغه قوه چې پر دې جسم باندې واردېږي نو دواړې خواوې پر دلتا ټي باندې ویشو اف مساوي کېږي دلتا پی تقسیم پر دلتا ټي باندې. یعنې د مومنټوم تغیرات چې په واحد د وخت کې تغیر کوي نو دلته په اصل کې یو قوه په وجود راځي. یعنې یو بله قوه ده چې هغه پر جسم باندې تاثیر کوي او همدارنګه د هغه په مومنټوم کې تغیرات منځته راځي او په جسم کې هم تغیر منځته راځي. د یو لوړې سطحې څخه یو جسم د حرکت په حالت کې دی رالویږي. کله چې دا جسم د حرکت په حالت کې او رالویږي راځي نو دا جسم په اصل کې چې د ام کتله لري د وی سرعت لري دغه د ام په کتلې د وی په سرعت باندې چې د حرکت لري د ځان سره مومنټوم لیږدوي یا مومنټوم منځته راځي. اوس نو دغه مومنټوم په دوو فکټورونو پورې اړه لري چې یو کتله ده او بل هم سرعت دی. که چیرې موږ یو بل کوچنی جسم چې له دې څخه یې کتله زیاته وي کمه وي وبخښئ چې له دې څخه یې کتله کمه وي او ما سرعت یې زیات وي کیدای شي مومنټوم یې له دغه جسم سره برابر وي. یعنی سرعت یې زیات دی د دې جسم په پرتله او کتله یې کمه ده. او یا کیدای شي یو بل غټ جسم چې سرعت یې کم وي کتله یې د دې جسم په پرتله زیاته وي کیدای شي مومنټوم یې د دې جسم سره برابر وي. یعنی د کتلې په زیاتېدو سره هم مومنټوم زیاتېږي او د سرعت په زیاتېدو سره هم مومنټوم زیاتېږي. نو که موږ کتله زیاتوو هم مومنټوم ورسره زیاتېږي او که سرعت زیاتوو هم مومنټوم ورسره زیاتېږي. او همدارنګه کله چې دغه جسم چې د حرکت په حالت کې دی د بل جسم سره ټکر کوي د یو بل جسم سره ټکر کوي چې د ام بی کتله لري او وی مساوي 0 سره دی سرعت مساوي 0 سره دی نو خپل یو اندازه انرژي پر هغه جسم ته ورکوي او هغه په حرکت باندې راولي. نو د په مومنټوم کې تغیر راځي چې دغه د مومنټوم تغیرات د امپلس یا ضربې په نامه سره یادېږي ځکه چې هغه دویم جسم پر لومړني جسم باندې او لومړنی جسم پر دویم جسم باندې ضربه واردوي او په نتیجه کې په مومنټوم کې تغیرات منځته راځي. خو باید د مومنټوم د تحفظ د قانون په اساس باندې باید پوه سو څومره انرژي چې دی د لاسه ورکوي یا څومره کموالی چې د په مومنټوم کې راځي دغونه مومنټوم په دویم جسم کې منځته راځي. یعنی په کومه اندازه چې د سرعت د لاسه ورکوي په مومنټوم کې تغیر منځته راځي هغونه یا په هغه اندازه باندې په دویم جسم کې مومنټوم منځته راځي چې د دوی د مومنټومونو حاصل جمع د لومړني مومنټوم سره به مساوي وي. که چیرې د دې جسم مومنټوم په ام آی وی آی سره وښیو دا به مساوي سي ام زیډ سره وښیو نو دا مساوي کېږي په وی ایکس ام ایکس وی ایکس مثبت ام زیډ وی زیډ سره. یعنې دا معنا چې څومره د مومنټوم و هغه مومنټوم اوس پر دوو برخو باندې تقسیم سو چې لومړنی یو اندازه مومنټوم د لومړني جسم سره او یو اندازه مومنټوم دویم جسم ته انتقال سو. مننه.
له توجه څخه مو پر الله جل جلاله مو سپارم.